داغې نه بعد حدیث راوړی دی د عائشة رضی الله عنها وی چې کان احب العمل الى رسول الله صلی الله علیه وسلم الذي يدوم عليه صاحبه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته خوخ عمل هغه چې پاغي باندې هغه کون کې همیشواله وکي. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په اعمالو کې هغه عمل خو چې کون کې په همیشواله وکي. خدا خبرم یاد کوي چې دا ګوره هر چاته نصیب کیږي نه، هر چاته نه نصیب کیږي همیشواله په عمل باندې. دا د ډېر لوی برخې خاوندان چې الله تعالی نصیب کړي. ګینه اکثر دي چې بس تهجد لره پاسې چرته په میاش کې او پیر کال کې او پیر او سم جذبه شي او بس ختم او ودرېږي اوږده تهجد به شروع کړي او لګیا به 10 رکعات او 7 رکعات او سبا به یې سمونه 2 ورځې بعد یې سمونه نفلی روجی به شروع کړي او ځان به سم ګرم کړي. بس د دې هفتې نه شروع یو هفته کې 2 روجې ونیسي او بیا خبره ختمه شو. د قرآن تلاوت به راولي نه بس نور ختم. روزانه به زه یو سپاره ویم، روزانه به زه نیمه سپاره ویم، روزانه به زه پاو سپاره ویم او دا په ما لازم شو. زه د قرآن بس ختموم او زه د قرآن په خو او دا قسمه خبرې به شروع 3 ورځې جذبه بیا خبره ختمه شي. د شان درسونو مبارک نن بس ختم. د نن نه به زه هر درس ته کېنم، د نن نه به زه حدیثونه زده کوم، د نن نه به زه قرآن ته کېنم، د نن نه به زه پلاني خبرې او پلاني خبرې یو څو ورځې ترتیب برابر او بیا خبره شي بیا ختم شي. ما خبره دی پوری کول چې د لوی برخې خاوندان دي چې الله ته همیشواله نصیب کړي په عمل باندې. او دا ګران کارون دی او چې الله چاله توفیق ورکړي هغه ته آسان دی. همیشواله په یو عمل باندې کول ګران کار دی، آسان نه دی. لکه چې سړی هر شپه را پاسي تهجد کوي دا تاسو کله جلسان کار دی. یو سړی هر ورځ د خپل قرآن ورد وایي دا آسان کار دی. یو سړی هر درس ته کینی، یو سړی دین زده کوي، روزانه دین له وخت ورکوي دا آسان کار دی. یو سړی نفلي روجې نیسي، هفته کې 2 ورځې روجې نیسي، میاشت کې 3 ورځې روجې نیسي، دا آسان کار خو نه دی. خو هغه چا دپاره آسان دی چې الله ورته توفیق ورکړي. چې الله چاله توفیق ورکړي هغه ته بیا آسان شي، هغه ته آسان شي. نور دا ګران کار دی او به د مرګ پورې دا سلسله جاری ساتل. خو د رب العالمین مهرباني ته وګوره. ابو زمونږ یو حدیث وي تاسو ته به یاد دي، په ما ته ښکاري د 40 النوویه په درس کې د تېر شوي درس نه هغې نه مخکې درس و چې یو سړی بیمار شي او یو سړی مقیم او مسافر شي نو څه کېږي؟ اجر د هغه عمل ورته میلاویږي پوره. وی الله ملائکو ته وایي کوم ملک چې په ده مقرر دی چې د ده عمل پوره ولیکئ، بدله پوره ولیکئ. لکه یو سړی د شپې تهجد وی کول او اوس بیمار شو نه کوي اجر ورته میلاوي. په کټ کې پروت دی لکه تهجد چې کوي. یو سړی کله چې خپل کور کې تهجد کول په سفر باندې لږ اجر ورته پوره میلاوي. خدای د هغه چا دپاره چې څه همیشواله کوي. لکه دا نه چې موږ خوشحاله شو چې یاره موږ د شپې اوده پراته یو الله به تهجد اجر راکړي او موږ په سفر باندې یو الله به راله پوره اجرونه راکړي. دا د هغه چا دپاره چې کله هغه صحیح و هغه حدیث کې سره هم دا دي چې کله صحیح او مقیم و هغه د اعمال کول په ښایسته طریقې سره د الله بندګي کوله ځکه ورته د اجر میلاویږي.